د دعا لپاره یو مهم شرط دا دی چې ته باید اسباب برابر کړې. قرآن کریم چې کله انسان لولي داسې برداشت ترې کېږي چې لومړی باید یو عمل وکړي، اسباب برابر کړي، بیا ورپسې دعا وکړي. داسې نه کېږي چې ته د کور کې پروت یې، ویده دی، هیڅ عمل دی نه کوي او دعا دی کوي یوازې. نه، د دعا اصلي طریقه پوهېږي څه ده؟ د اعقلها و توکل په طریقه باندې باید دعا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک راغی، اوښ یا اسب هر شی چې و هغه همداسې پرېښی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې هغه دې څه کوی؟ همداسې مې پرېښی ویل. ولې دې ونه تړه؟ ویل الله ته مې پرېښی دی، په الله مې ویل توکل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، اول یې وتړه بیا په الله پاک توکل کوه. کله چې په الله توکل کوي، دعا کوي، اسباب باید ورته برابر کړي. راځي په قرآن کریم کې د طالوت او جالوت له کیسې یو مثال راواخلو. الله پاک فرمایي چې ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله پاک فرمایي کله چې طالوت او د هغه لښکرې د جالوت او د هغه د لښکرو مقابله ته ووتل، هغه غونډۍ ته ورسېدل، کوم ځای ته چې دوی ته ټاکل شوی و، کوم ځای ته چې دوی ورتلل د دښمن مقابلې ته، نو هغه غونډۍ بره سر ته چې ورسېدل، نو بیا یې دعا وکړه چې ای ربه موږ ته صبر راکړه، ربنا افرغ علینا صبر، موږ ته صبر راکړه، زموږ قدمونه ټینګ کړه، وثبت اقدامنا، زموږ قدمونه ټینګ کړه، یعنی زموږ ایمانونه قوي که، په ځان مو ډاډه که، ویره مو له زړونو لرې که، وانصرنا علی القوم الکافرین، او په کافرانو باندې مونږ برلاسي کړه. دوی یعنی ولما برزو کله چې لاړل اغازي ته ورسېدل، داسې نه چې کور کې دعا شروع کړله، سنګر ته لاړل، عمل یې وکړ، خپل ځای ته چې ورسېدل بیا یې دعا وکړه، لاسونه یې پورته کړل او الله پاک بریالي کړل. پوهېږئ څه وشول؟ دغه طالوت او د هغه لښکرو د جالوت لښکرې ماتې کړې. هغه او داود علیه السلام جالوت په یوه وړه تیږه وویشته، له منځه یې یوړ. بیا الله پاک مؤمنان برلاسي کړل او جالوت او د هغه لښکرې له منځه لاړې. طالوت برلاسی شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال وګورئ. کله چې په سنګر کې و، الله پاک ته به لاس پورته کول، دعا به یې کوله. داسې به نه و چې کور کې ناستي او قرار بس الله نه مرسته غواړي چې الله دا خلک داسې کو دا داسې که. نه، سنګر لومړی کرښه کې به و، الله پاک نه به یې مرسته غوښته. د دعا کولو شرط هم دا دی چې ته کله دعا کوي، عمل به ترې مخکې کوي. داسې به نه کوي چې پروت یې، اول دعا کوي بیا عمل غواړي. نه، اسباب به برابروي. نوح علیه السلام ته وګورئ، 950 کاله یې دعا کوله، 950 کاله خپل خلکو ته دعوت کاوه. کله چې بیخي اخر ته ورسېد، پوه شو چې نور د خلک نه اصلاح کیږي، الله پاک ته دعا وکړه، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نوح علیه السلام دعا وکړه چې الله زه مغلوب شوی یم، په ما باندې دغه خلک غالب شوي دي، زه پاتې راغلی یم، فانتصر، نو زما مرسته وکړه. بیا الله پاک هغه ټول قوم ته سزا ورکړه. الله پاک مهلت ورکوي خو بې پروا نه دی، غافله نه دی. 950 کاله د نوح علیه السلام قوم ته وخت ورکړ، اما هغوی اصلاح نه شول. بیا یې پرې د نړۍ په دې بله کړه، نړۍ له اوبو ډکه کړه، ټول یې پکې غرق کړه. او نوح علیه السلام او دغه څوک چې ورسره په کښتۍ کې سپاره شوي وو بچ شو. د ذکریا علیه السلام مثال ته که راشو، قرآن کریم څه فرمایي؟ اذ نادا ربه نداء خفیه، کله چې خپل رب ته په پټه دعا وکړه، په پټه خپل رب راوبلو. څه وویل؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. زکریا علیه السلام وویل ای پروردګاره، زما هډوکي کمزوري شوي دي، متوجه اوسه، زما هډوکي کمزوري شوي او سر مې له ډېر زوړوالي پړقېږي، یعنی سپین شوی دی سر مې. د عمر هغه وروستیو مرحلو ته عمر یې ډېر پوخ شوی و. دغه وخت کې
د احساس وکړ چې اسباب نور کار نه ورکوي، نتیجه نه ورکوي، ځان عاجز احساس کو، سپینګیری شوی او پوه شو چې نور غیر لاله نه بل څه مرسته ورسره نشي کوی، نو به په پټه باندې دعا وکړه او ویل ولم اكن بدعائك رب شقيا. او پروردګار زه هیڅ کله په دعا غوښتنه کې ستاسو څخه نامراده شوی نه یم، لا هم تمه لرم، سپینګیری شوی یم، ناممکنه ده چې په دې عمر کې د څوک اولاد ولري، خو ستاسو اسباب دا ممکنه ولې شي. لته یې غواړم، زه زوړ شوی یم، اسباب هر څه ختم دي، منطق دا حکم کوي چې زه نور اولاد نشم لرلی، اما که ته وغواړې دا هر څه کېږي، خو زه نامراده شوی نیم، زه ناهیلی شوی نیم، زه اوس هم په تا ډاډه یم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. سبحان الله. وإذا ځان څخه وروسته د خپل قوم او خلکو خپلوانو له بدیو څخه ویریږم او زما میرمن شنډه ده. شنډه شوې ځکه چې عمر په میرمنې باندې ډیر شي، نو خو بیا اولاد راوړلو امکانات نه وي، نو ما ته په خپل ځانګړي لورینه باندې یو وارث راکړه. د خپل خپلوان ټول دوی نه ډارېږم، یو وارث ما ته راکړه، په دې زوړ عمر باندې راکړه. د دنیا اسباب پاتې راغلي، میرمن می شنډه شوې ده، خو زه په تا ډاډه یم چې ته ما ته همدا اوس هم اولاد راکولی شي که وغواړې. نو زکریا علیه السلام اسباب اول وازمایل، پوه شو چې نتیجه نه ورکوي، بیا یې الله پاک ته رجوع وکړه. نو د دعا لپاره شرط دا دی چې ته باید اول اسباب برابر کړي، عمل وکړي، کله چې پوه شي نور اسباب عاجزه شوي دي او هر کوشش چې تا وکړو نتیجه نه لري، بیا نو الله پاک نه مرسته وغواړه. تر دې هاخوا بله لار نه لري. کله چې مضطر شي، کله چې بیړنی حالت ولري، کله چې عاجز شي له هر څه، ځان کمزوری احساسه، بیا نو الله پاک دلته تا فرمایي چې اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. څوک دی هغه چې د مضطر د هغه چا چې احتیاج لري، کمزوری، وسې نه کېږي، بې وسې بې کسې، څوک دی چې دغه دعا قبول کړي غیر له الله نه؟ الله پاک دی. نو کله چې دعا کوي همیشه ځان د مضطر غوندې کړه. اوس په ته وایي چې مضطر غوندې دعا څنګه کوای شم؟ کله چې قرآن کریم د آیت ته انسان ګوري، متوجه کېږي چې الله پاک د مضطر دعا ډیر زر قبلوي. دا هغه چا چې بې وسه او بې کسه احساس دا کوي چې هیڅ څوک په دنیا کې اسباب هر څه عاجزه شوي دي او څوک مرسته نشي کوی او یوازې الله پاک دی چې مرسته کوی شي، دغه مضطر دی. مضطر هغه څوک دی چې بې وسه بې کسه، امکانات نه لري، اسباب هر څه ازمویلي، نتیجه نه ورکړي او ډیر په احتیاج باندې. مضطر هغه چاته وایي چې یعنی که دغه مثال کې راوخلو ته قرآن کریم بل مثال کې مضطر هغه څوک هغه چاته وایي چې د مرګ حالت کې او هغه مثلا شراب یا حرامه غوښه هم خوړای شي چې ژوند دی په بقا وکړي یا پاتې شي. که یو انسان مثلا په داسې حالت کې چې تند او لږه وژني او دغه اشد احتیاج حالت کې چې تر هغې بل حالت د احتیاجي نشته دی، دغه حالت کې د کولی شي حرامه غوښه یا شراب وڅکي چې دی پې ژوندی پاتې شي، دغې ته مضطر وایي. اوس په دعا کې اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، څوک دی چې د مضطر هغه انسان دی چې واقعا احتیاجي، غیر له الله نه په بل چا باندې چاره نه کېږي، د دنیا اسباب ټول عاجزه شوي، بل هیڅ ادرس ورته معلوم نه پرته له الله نه، لکه دغه کیسې چې مې درته په دې لړۍ کې کړي دي. نو دغه انسان واقعا مضطر دی. کله چې تاسې دعا کوله همیشه مخکې د دې چې په مشکلاتو باندې اخته نشي، مخکې د دې چې نعمتونه درنه الله پاک وانخلي، مخکې د دې چې سخت امتحانونو کې گیر نشي، همیشه الله پاک ته د مضطر دعا کوه. تاسې به یو ویډیو لیدلی، ما پرې ویډیو کړی و، یو کس دی ناست دی په حرم شریف کې، اول ته الله پاک ته دعا کوي، داسې دعا کوي چې واقعا یعنی که ته ورته وګوري ته پوهېږي چې دا دعا به حتما قبول شوي، نو الله به څنګه نه قبلوي چې دومره په اشد احتیاج کې، هغه اخري مرحله د احتیاج کې یو انسان دعا کوي، دغسې دعا الله پاک قبلوي.
نو که تاسو غواړئ چې همیشه مو دعا قبول شي، ځان ته داسې احساس ورکوئ چې هیڅ شی تاسو مرسته نشي کولای، هیڅوک غیر له الله نه، اسباب دنیوي شی نه هیڅ، او واقعا یعنی داسې دعا کوي الله پاک تعالی که یو انسان چې د مرګ په حالت کې او بل هیڅ نه لري، هر څه دنیا اسباب هر څه پرې بند شوي، او د یوازې په دې فکر چې یا الله ستانه غیر بل څوک نشته، او له زړه په ژړا، په زارۍ، په شلګۍ دعا غواړي له الله پاک نه، داسې دعا الله پاک قبلوي. مضطر هغه څوک دی چې بې وسه شوی، جدي احتیاج وي، هیڅ اسباب او نور شی نه دی، ضعیف وي، تر ټولو د ضعف هغه آخري حالت کې، او الله پاک ته دعا کوي. الله پاک د داسې انسانانو دعا قبلوي. مخکې له دې چې د غنیمتونو الله پاک درنه وانخلي او سختو امتحانونو کې راګیر نشي، همیشه چې دعا کوي د استقرار حالت لره. استقرار بیړنی حالت دی، په منډه په زارۍ، په تشویش او په دې فکر، په دې غم او تشویش چې الله پاک رانه ناراضه نشي، الله پاک رانه د نعمتونو وانخلي، همیشه هم دا دعا کوه، الله پاک به د امتحانونو او سختو حالتونو بچ ساتي. هر کله چې نعمتونه دي لرل، په دې تشویش کوه چې الله یې درنه وانخلي، الله راضي ساته. او د مضطر دعا کوه، همیشه په بیړني حالت کې جدي احتیاج ځان ګڼه چې د الله نه غیر بل څه باندې زړه مه تړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله. یا الله زستا رحمت ته هیلمن یم، ما د سترګو د رب په اندازه ځان ته مه پرېږده او زما چارې سمې کړه. یعنی یو د سترګو د رب په اندازه ځان داسې مه بوله چې ته هر څه کولی شي، ستا لیاقت، ستا هوښیارتیا دا هر څه دي چې ته داسې نعمتونه لري. نه، دا ټول د الله پاک په فضل شوي. همدغه اسباب باندې الله پاک ته بدبخته ژوند هم درکولی شي. په هغه اسبابو چې ته خوشاله کړی، په هغه اسبابو د جګر خونه کولی هم شي. دا اولاد چې تا نن غېږ کې راخیستی، ورته خوشاله او هر وخت ورته زړه دې پرې ډاډی چې اولاد لرم، پرې غرۍ، دغه اسباب مال او نور شیونه چې ته لري، په همدغو د الله پاک جګر خونه کولی هم شي. دا د اسباب دي د الله پاک، دغه وسایلو باندې الله پاک ته بدبخته ژوند هم درکولی شي، خوشبخته ژوند هم درکولی شي. نو مخکې له دې چې ته په بدبختۍ اخته شي، راځه او ځان همیشه الله پاک ته احتیاج بوله. جدي احتیاج، داسې ساده احتیاج هم نه، داسې فکر کوله که یو انسان چې له تندې مري او یو ګوټ اوبو ته ضرورت چې دا اوبه وڅښي، دی په ژوندی پاتې شي. همیشه چې د دعا کوله دغسې احسان ځان ته ورکوه چې زه له الله مرسته نه وي، زه تباه کېږم، زه جدي احتیاج یم، تر ټولو کمزوری یم، خو الله پاک سره زه تر ټولو پیاوړی یم. او الله پاک ته دعا په همدغه طریقه کوه، حتما یې درته قبلوي انشاءالله. داود علیه السلام ته یو قول منسوب دی، څومره ښکلي ویلي: سبحان من استخرج من عباده بالبلاء الدعاء. پاکی دغه رب لره چې په امتحانونو، بلا او سختیو باندې له خپل بنده نه دعا راوباسي. دعا ترې ویل کېږي، دعا پرې وایي. سبحان من استخرج من عباده الشکر بالنعماء. او پاکی دغه رب لره چې له خپلو بندګانو نه په نعمتونو باندې شکر راوباسي. سبحان الله. همیشه دعا چې کله کوي، تاسې احساس مه کوه چې ګناهګار انسانان مصیبتونو باندې اخته کېږي یا نور. نه، الله پاک ځانګړي بندګان الله پاک ځان ته مجبوره کوي، همیشه ځان ته احتیاج ساتي چې دعا وکړي. دعا په خپل عبادت دی، دعا د عبادت مغز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دعا په خپل عبادت دی. هغوی چې دعا نه کوي، الله پاک پرې غوسه کېږي. همیشه الله پاک ته دعا کوه.